راځو په پی ایچ پی کې چې موږ سره بل کوم موضوع ده هغه د کانسټنټ ویریبل دی. مخکې کلاس کې موږ وکړو چې ویریبل څه شی دی، څه لپاره استعمالیږي، ویلیوز پکې موږ څنګه سٹور کوو، له هغه نه موږ څنګه استفاده کوو. دلته هم ویریبل همغه کنسپټ دی. ویریبل موږ سره کنټینر ده چې په هغه کې موږ ویلیو سٹور کوو تر څو وکولای شو هغه موږ بار بار استعمال کړی شو، او هر هغه ویلیو چې موږ پوهیږو چې یاره د دې دویم ځل لپاره په پروګرامینګ کې زموږ ضرورت دی او موږ دا دویم ځل لپاره استعمالولای شو، نو هغه موږ په یو ویریبل کې سٹور کوو او له هغه څخه موږ استفاده کوو. ول دلته په پی ایچ پی کې دوه ډول ویریبل دي چې موږ سره لوکل یا ساده ویریبلز دي چې هغه موږ تیر کلاس کې کتل دي. یو موږ سره ګلوبل ویریبل دی یا کانسټنټ ویریبل دی چې موږ سره اوس ګورو چې دا موږ سره چیرې. هغه کوم ویریبل چې موږ مخکې وکړو هغه ثابت نه دی، د هغه ویلیوز بار بار چینج کېدلی شي، او دا ویریبل چې موږ اخلو دا موږ سره ثابت دی. دا چې یو ځل ډیکلیئر کو او یو ځل انیشلایز کو، دوباره ته نشي کولی چې دا ډیکلیئر او دا انیشلایز کړي. مثال د خبرې پخوا به موږ څه کوو، موږ به ایکس واخیستو، په ایکس کې به موږ 500 ور واچو، بیا به موږ څه کوو په دغه ایکس کې به موږ 250 ور واچو، نو پرابلم، کار به کېدو، څه مسله به نه وه. چې کله به موږ د ایکس ویلیو کتو نو موږ سره به لایټسټ چې کوم ویلیو هغه به موږ سره پرنټ کېدو، لکه 250 به موږ سره پرنټ کېدو. او یا ما به یو سټرنګ وراچوله چې ایکس کې به ایس ټک اچول او لاندې به راغلم ما به ایکو کړو، موږ سره به ایس ټک ایکو کېدو. اوس موږ سره راځي کانسټنټ ویریبل. کانسټنټ ویریبل مطلب چې ثابت ویریبل چې د هغه ویلیوز باید بدل نه کړی شي. نو دا هغه لپاره د پی ایچ پی خپل یو سینټیکس دی چې تاسو به ډیفاین لیکئ. ډیفاین لیکل نو چې به تاسو د ویریبل لپاره یو نوم ورکوي، د هغه لپاره به یو ویلیو ورکوي. دلته چې کوم کیس سنسټیو لیکل شوی دی په دې کې په خوا موږ دوه ویلیوز ورکولای شو، یو ټرو او بل فالس. خو په 7.3 چې کوم پی ایچ پی راغله په هغه کې د ټرو ویریبل د ټرو ویلیو چې د هغه ترې لرې کړی شو، یوازې فالس پکې پاتې شو. نو د تاسو یوازې یو ویلیو ورکولای شي، یا به بیخي نه ورکوي او یا به یو ویلیو ورکوي چې هغه فالس دی. څه لپاره ورکول کیږي؟ زمونږ چې دا کوم ډیفاین ویریبل دا موږ سره کیس سنسټیو دی. پی ایچ پی کې ټول هر څه کیس سنسټیو دی، او دلته موږ سره دا ډیفاین ویلیو چې دا هم موږ سره کیس سنسټیو دی. مثال د ما یو نوم په غټو تورو کې اخیستی و او دلته په وړو تورو کې اکسس کوم، نو دا به موږ ته ایرر راکوي، ورننګ به راکوي چې دا تا په غټو تورو لیکلی ته په وړو باندې هغه نشي اکسس کولی. نو اوس یوازې فالس ورکولی شي. نو دا ګوره موږ عملي ګورو. ډیفاین مې لیکلی دی، نم مې پکې یو نیم واخیستو، 250 مې پکې سټور کړو. اوس که زه 250 کتل غواړم نو لیکم چې ایکو او نم لیکم، نو موږ سره به 250 شي پرنټ بشي. او دلته ما تاسو ته په خوا موږ کولی شو ټرو پاس کوو، اوس پکې ټرو نشو پاس کولی، اوس به موږ یوازې په دې کې فالس پاس کوو. نو دا موږ سره خبره دی وه. اوس د دې ویریبل او د هغه ترمنځ فرق څه دی؟ د دې ویریبل او د هغه ترمنځ فرق دا دی چې دلته موږ کوم نوم لیکو هغه کې موږ ډالر ساين نه ورکوو. یو فرق دا دی، او بل دا چې کوم نوم لیکو نو هماغه رولز چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړی دی، تاسو کولی شئ سر کې هم انډرسکور ورکړئ، منځ کې هم تاسو انډرسکور ورکولی شئ، دا تاسو کولی شئ کیمل کیس کې ولیکئ. او غټ فرق یې دا دی چې تاسو په دې کې ډالر ساين نشئ استعمالولی. او چې کله دا ویریبل هم اکسس کول غواړئ نو دلته ډالر ساين ورکول ته ضرورت نشته، یوازې بس دا کوم نوم چې تاسو ورکړی هماغه ولیکئ، تاسو سره به دا ویریبل څه شي، دا به اکسس شي. او بله خبره ده چې دا موږ سره ګلوبل ویریبل دی، یو موږ سره لوکل ویریبل وي، یو ګلوبل. دا موږ مخکې کلاس کې د خبرو ډیټیل سره وایو. پری ډیفاین چې دا ډیفاین چې کوم کانسټنټ ویریبل دی دا ګلوبل ویریبل دی. ګلوبل ویریبل چې په یو فایل کې تا ډیفاین کړي ته کولی شي په بل پروژه په بل فایل کې هم هغه اکسس کړي. دا به موږ مخکې د خبرو کلاسونو کې وایو. او هماغه خبره ده کانسټنټ ویریبلز آر ګلوبل ویریبلز. نو اوس راځو کومې خبرې چې موږ سلایډ کې وکړې هغه عملي ګورو. نو په خوا به موږ څه کوو، موږ به واخیستو مثال د خبرې ایکس ویریبل دی او په دې کې به ما واچو چې 250 او دا برابر زموږ چې ایکو کا موږ ته ایکس، نو دا به مې سیو کړو، صفحه به مې ریلوډ کړو، نو موږ ته به چی شو 250 به پرنټ شو. بیا به زه راغلم همدغه ایکس ته به ما ور واچو چې مثال د خبرې اوس پکې احمد واچو، نو احمد به مې واچو، سیو به مې کړو، را بغلم صفحه به مې ریلوډ کړو، نو موږ سره به احمد پرنټ کېدو. خو زه اوس غواړم داسې یو ویریبل واخلم چې د هغه ویلیو باید ثابت وي، بدل باید نشي. نو د هغه لپاره به څه کوم، ډیفاین به لیکم. ډیفاین لیکل نور څه به قوسونه اچوم. قوسونو کې لومړنی چې ورکول دي هغه دې لپاره نوم ورکول دي چې هر نوم ته ورکول غواړم. مثال د خبرې لیکم چې مای نیم، هغه نور څه به چې ورکې ویلیو به ورکې. مثال د خبرې ویلیو کې لیکم چې احمد، او دا مای نیم چې لیکي دا مای نیم به هم داسې ډایرکټ نه لیکي لکه څنګه چې ما ولیکو، دا به تاسو په سنګل یا ډبل کوټس کې لیکئ. نو دا مې ولیکو. اوس که زه دا اکسس کول غواړم نو زه به څه کوم، زه به لیکم چې ایکو او ایکو نور څه لیکم چې مای نیم، او زه به دا سیف کړم
او د براشم صفه به ریلود کړم نو ایرر د څه شو سره my name صحیح ده my name دا نیم چې د مونږه غټو کې لیکل او دلته مونږه وړو کې ولیکو نو ځکه دا مسله ورکوله نو صفه ریلود کړه تاسو چې شي احمد تاسو سره پرنټ شو نو آل د مخ کې مونږ څه کړو AME چې دا موږ کوم څه نه کړو ما تاسو ته چې دا موږ چې کیس سنسټیو دی چې غټو کې دی ولیکو نو غټو کې به لیکو او وړو کې دی ولیکو نو وړو کې به لیکو نو دا به تاسو نوم واخلې دلته به تاسو ویلیو واخلې او بیا چې کله تاسو اکسس کول غواړئ بس څنګه چې مودل د لیکل هماغه څه بلان دی ولیکو نو هغه به تاسو سره اکسس شي نو دا موږ سره خبره ده دیوا او بل خبره ما تاسو ته کړو چې دریم ویلیو تاسو ورکول شي هغه اپشنل دی که تاسو ورکوي او کنه ورکوي څه مشکل نشته نو دو هدف دا دی چې موږ په خاصه کولای شو په PHP کې چې کله به موږ کانسټنټ ویریبل اخیستو نو الته موږ سره دا سہولت موجودو چې موږ به کولای شو هغه کیس انسنسټیو ته واړو چې کله به موږ دلته ټرو لیکله نو زموږ چې کوم دا ډیفاین ویریبل هغه به کیس انسنسټیو شو نو الته چې دا نوم موږ غټو کې لیکلو او کبه وړو کې لیکلو نو موږ به هغه اکسس کولای شو مشکل بنو په PHP والا او چې دا موږ ځان ته جنجال کتلې دي دلته کوم مسلې جوړیږي نو هغه کیس انسنسټیو مکمل ته لری کو ځکه په خوا بل دمغه ټرو پاس کول نو چې کله به موږ ټرو پاس کول دا به موږ سره کیس انسنسټیو بشوا نو مطلب دا بشو چې موږ نوم په غټو کې لیکو او په وړو کې به مو لیکو نو هغه موږ اکسس کولای شو حدود هغه ټرو ویلیو به کې تلری کړه چې نه د څه کار باید نور ونشي بس په غټو کې دی لیکل په غټو کې به اکسس کیږي چې په وړو کې دی لیکل په وړو کې به اکسس کولای شي نور د څه نشي کولای چلته نوم په غټو کې لیکل دلته په وړو کې اکسس کیږي دلته په وړو کې لیکل دلته په غټو کې اکسس کولای نو ځکه دا مونږ ته ایرر راکړي دلته هغه سہولت د دینه حاصل شوی دی هغه صلاحیت د دینه حاصل شوی چې په خوا مونږ کولای شو چې دلته مونږ نوم وړو کې ولیکو دلته ټرو پاس کو دلته په غټو اکسس کړو یا دلته په غټو کې لیکل مونږ دلته مونږ ټرو پاس کو دلته په وړو کې اکسس کړو نو هغه ټرو ویلیو به کې لری کړه یوازې فالس ورکول شو د فالس هم همدغه هدف دی چې بس دا کیس سنسټیو دی کله غټو کې ولیکو غټو کې به اکسس کې کله وړو کې ولیکو نو وړو کې به اکسس کې د دې داسې مطلب دی نو دا موږ سره چې د داسې ویریبل دی چې دا تا یو ځل ډیفاین کو دوباره دی کې ته نش کولای ویلیو ورواچې او دوباره دا نشي ډیفاین کولای ګوره ما یو ځل احمد ډیفاین کړی کنه کله ته زه دوباره راځم بیا لیکم چې ډیفاین او ډیفاین نو ورسره راځم ورته لیکم چې مثال همدغه نیم باندې زه بل ویلیو ولاچو مثال دا د 1500 پکې ورواچو او زه راشم دا سیف کړم سیف نو ورسره راشم سفر ریلوډ کوم نو موږ ته بسوي وارننګ constant name already defined په دغه ساحه کې ګوره دا constant چې کوم name د موږ سره دا وی مخکې نه ډیفاین شوی او ته حق نه لري چې دا دوباره ډیفاین کړي نو دا موږ د constant variable خپل خاصیت په هر یو پروګرامینګ لنګویج کې چې تاسو constant variable اخلئ نو هغه variable چې هغه تاسو نشئ کولای چې دوباره ډیفاین کړئ دوباره انیشلایزیشن پکې وکړئ نو دا موږ ته د constant variable خبره واسه